ماشاءالله دا مایان د اوبو په مابینځ کې ګرځي د دوی د ګرځلاو څخه زموږ زړه ته لا سکون میلاږي د قدرت نظام دی سهار وختي دی سهار وختي خو زه واک کومه د واک سره نن یو کوچنۍ ویډیو به هم جوړه کړو د نن ویډیو چې ده هغه د مور و پلار د دوه قبلېدو په حواله باندې ده چې خلک وایي د مور و پلار پښو لاندې جنت دی او د دوی دوه خدای ډایرکټ قبلوي زه هم د هغه وایم چې د مور و پلار د پښو لاندې جنت دی او الله د دوی دوه زر قبلوي او دا دوه قبلېدو دغه ما په خپله ژوند کې هم لیدلی دی په 2018 کې موږ د خپل اکاګانو څخه مې بیش وکړ نو په بیش کې تقریبا 12 لکه روپۍ په حصه کې زما پلار له ورغلي زما پلار خپله ساده انسان دی دا 12 لکه روپۍ زما مشر ورور ته ورکړلې چې ته په اوس یو کار دې په سبقان په وایس کار په کوي کار چم په کوي نو ما هغه ټیم کې پنجاب کې سبق وایي پنجاب سرالم کور ته نو دا زموږ کور آیا دي داسې و لکه د کوچانو کور په حصه کې دوه منډوان ورغلي وو هغه هم د غوا ګیرجان ولو بیا دوی سره سیټ کړي ولو په هغې کې خپل ژوند کوئ نو یو ورځ د شپې بیده یو ډېر تیز باران وسلو او دا باران اوبه ټوله په دا دوه منډوانو باندې رالې چې ټوله منډوان د اوبو نه ډک سلو او موږ ګرده دا منډوانو سره راووتلو ټوله شپه بس د هغه باران ته ولاړو دا اوبه به مې د منډوانو سره ګرځولې نو په دا ساعت کې باندې ما په خپل وژو باندې واورېدلو چې هم زما پلار دعا وکړله او هم زما مور دعا وکړله چې یا الله زما بچیان ته ژوند دور برابر کې یو ښه کور ورکړي او خدای په هغه کال باندې خدای داسې کور راکړي چې موږ په خوب کې نه و لیدلی کم اماونټس په هغه باندې ولګېدی کم خرڅ په هغه باندې رالی خدای ګسه موږ په پوکړې لا نه یو داسې سره ورسولو چې انسان ورته حیران سي او په دغه کال باندې خدای نور هم ژوند سره راسیټ کړي دومره راکړله چې الحمدلله موږ شکر نسو ادا کوئ دا ټوله چیز دی دا د مور پلار دعا چې دوی په هغه شپه باندې خپل بچیان لپاره وکړله او خدای قبوله کړه نو دا ما په خپلو سترګو په خپلو وژو باندې د دوی دعا مې واورېدله او په خدای دایم په راویلدلو چې د دوی دعا قبوله شوله نو هر انسان ته پکار دی چې هغه د مور و پلار څخه دعاوې ټولې کړي که دنیا څومره خوشحاله کې که دوی د صفا بدي و نو الله د صفا بدی دی که دوی د څه خوشحاله و الله د څه خوشحاله دی او د دوی دعا ډایرکټ قبلیږي اکثره ځوانان د نن سبا ده دوی ودونه وکړي بس یو څو ټیم د مور و پلار څخه تېر کړي بس بیا ځي ولاړ سي خپل بچیان هم بوځي مور و پلار بس هلته پرېږدي د دوی دا قربانیانې و دا دعاوې چې کومې سختۍ دوی د خپلو بچیان سره تېرې کړي دي هغه ټوله دوی ویر کړي بس د مور و پلار څه غټ دښمن ګسه دوی په ژوند کې ویندي لا نه وایي دا مې غټ دښمنان نو هر انسان ته د هغه وایم چې په دې دنیا کې د مور و پلار علاوه یو انسان هم په ښه نه درځي مور و پلار څه دعاوې ټولې کوي د مور و پلار د پښو لاندې جنت او د جنت
ګټل کېدو لپاره ضروري دی چې د مور و پلار زړونه وګټئ. دوی به ووایه دا فضل ولې په ناوره باندې داسې ګرځي راګرځي؟ دلې په دا ناوره کې مایان دي. دا مایان ته زه وګورم زما زړه لا ورسره خوشحاله سي. دا دوی چې کومې بازۍ کوي زما زړه لا ورسره خوشحاله سي او ما ته هم سکون د دې سره میلاویږي. نو زه به دلې کښېنم دغه مایان ته به ګورم د دوی د ګرځلاو څه به زما زړه ته هم سکون میلاو سي.